قدرمن سي کاری صاحب خلکو ته خو ډېر ښایسته لکه ته خو لکه کاري ځان ته یې که نه کاري یې که نه او خلکو ته یې چې یاره د شیعګانو ته مالونه راواري ته ورته یې څه نوشي جان دا کوم اسلام ته جوړ کړی دا کوم نوي چې خبره ته خلک اسلام چې کړي هندو ماران نه حالا کاری صاحب دا ته کورمه والا خبره کې ته ورته څه نوشي جان ها د هندو مالان نه راوه هندو مال څه ته هندو مال خوري شابوس آفرین دی چا مال نه دراوه دی هندو مال نه دراوه کنه مسلمانانو علي جان راغلل ویل چې دی هندو مال نه دراوه دی چا مال نه دراوه دی هندو مال کنه او بیا دا شیعګانو دا شیعګانو مال روان دي دا کوم اسلام ته جوړ نه نه طریقه جوړ کړی دا اسلام ته مو دا کتاب مو ماته وخه دا اسلام مو ماته وخه غوږ ونیسه خیر دی په حوصله باندې دلته ټوله شپه تا ته وخت درکو په حوصله باندې غوږ ونیسه تا ویل چې د هندو مال هم چاته نه دی راوه غوږ ونیسه دا یو خبره ختمه کړو بیا بله خبرې ته ورخطا کېږي مه دلته چې راسې ورور نو بلډ پریشر یې مو پورته کوئ مه په حوصله سره ورمان دې سم قاري صاحب داسې دې پېژندلي دي چې دا راسي به بیا سټارټ شي بیا درېږي نه تر څو چې ونه تړي جنریټر شي که نه مکه او توحید مکه او ابراهیم مولوي صاحب دی را سره ستا قاري صاحب محترم باندې ناست دی مایک دې خلاص کړه خو یو خبرې ته غوږ ونیسه د دې کس نوم څه شی ده حسن علي مایک دې خلاص کړه مایک دې خلاص کړه حسن علي مایک دې خلاص کړه ګوري مسلمانانو علي مایک دې خلاص کړه علي مایک دې خلاص کړه علي صاحب 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 احسان علي مایک دې خلاص کړه احسان علي صاحب مایک دې خلاص کړه علي صاحب مایک دې خلاص کړه وا علي مایک دې خلاص کړه او دی الله بنده څه در باندې وسو لکه چې سني سولې او ماشاءالله دی سني سو ماشاءالله کومه کې لاړ به خنزیر شم خو زه به سني نه شم صحیح دې ما دا بله کامره غټه کړې ښه داسې دا مایک د مایک ته دا خبره کوې چې یاره ما تا ته یو سړي ټلیفون وکړه که نه ټلیفون ونیسه که نه خو غوږ خالي مایک چې ته ورته ویلي چې دا داسې غلط کارونه کوي دا داسې کارونه کوي دا داسې کارونه کوي کاري صاحب کابل له کم غټه سي بهتره وي چې بیا هلته دغه سم راځي علي صاحب تا ویل زه به خنزیر نه سم او خنزیر به سم خو سني به نه سم ولې سني شه زه مسلمان یم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله امیر المؤمنین علی ولی الله صحیح ده صحیح ده زه به څه چل وشله ته ما ته اوس کڅه کوې واخو ونیسه لطفا ودې زړه سره لطفا واخو ونیسه ما مایک دې خلاصېدلو چل دا مې زده کړی د اوس دې زړه سره ښه موږ دې تاسو ته ضرورت نه لرو چې سنیان سي ګوري دوستانو کیمره په خپل لا کم غټه سي بهتره وي دا باندې مش یاد روم نه خدای مون خو ښه علي جان علي صاحب خبره مې دا کوله تا ویل چې د هندو مال اخیستل جایز نه ده کنه بالکل اسلام دا شیعه والا کې ته کوم دل شیعه والا مال ته تعلق کړي لوشي جان دا ته یې نه کنه صحیح ده راځه مستفته مسلمانانو علي جان ته بغږ نه کوي خدا دلیل واوره بیا چا بیا ورسته خبرې سرغو به خبرې نه کوي مسلمانانو غوږسي دا وسائل شیعه ده د علي جان کتاب ده دو ویل چې د هندو مال جائز نه ده علي جان تر هندوانو هم ځان بدتر کړل اوس یې واوره خپل کتاب دی خبرې به نه کوي یو دقیقه صبر وکړه وسائل الشیعه
د حر زر په دې العاملي شیانو نه پوهېږم، زر په دې شیانو نه پوهېږم. ما ته دا شیان صرف د خبرې جواب راکړه، د خبرې جواب راکړه. زه په دې کتابونو مکتابونو نه پوهېږم، د خبرې جواب راکړه. ته دا مال څنګه حلال کړی؟ مجبور نو چې ته په ته کتاب نه پیږي او دی الله بنده، چې ته په کتاب نه پیږي نو بیا په حلال او حرام څه پوهیږي او دی الله بنده. اوس غوږ وسائل الشيعة د حور العاملي واللسم جلده 298 صفحه ده. مسلمانانو دی کتاب کې وګورئ. باب حکم مال الناصب، باب دا په حکم د مال د اهل سنت والجماعت کې د دوی د ښځو په اړه او د دوی د وینو په اړه. دا راځي دغه ځای ته تاسې راسئ. عن المعلى ابن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام خذ مال الناصب حيث ما وجدته. د اهل سنت مالونه او ښځې چې مو چیرې پیدا کړې وایي خلیه، او د اهل سنت وینې چې چیرې په لاس درغلې تویې کړې دا ده ودمه. اوس ګورئ څوک وایي قال ابو عبد الله علیه السلام خذ مال الناصب. ناصبي دوی چاته وایي؟ ناصبي چې 12 امامان عالم الغیب نه مني، د خدای صفات نه ورکوي، خدایان نه جنې جوړوي، او د دوی متعور سره نه مني، د دوی خمس ور سره نه مني، هغه ټول نواصب دي. نو وای حیث وجدت چې چیرې دی وای پیدا کړل وی وزنه وینې یې تویې کړه، مال یې چور کړه وی خوره. اوس راځو مخکې پسې الله اکبر الله اکبر. ودفع الینا الخمس، او موږ ته په خمس کې راکړی. ودفع الینا الخمس همدا کتاب د بیا داسې نو چې بل کتاب د قاري صاحب وسائل الشیعة دا 299 صفحه ده ولسم جلده. ودفع الینا الخمس. اوس وګورئ همدې کتاب کې بل روایت قال ابو عبد الله عليه السلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك الا امرأته. د سنیانو چې د هر څه پیدا کړل په لاس یې درغلل، هر څه د سنیانو تاسو ته وایي حلال لک، دا وایي حلال دي د تاسو دپاره. الله اکبر استغفر الله. اوس وګورئ ای مسلمانانو، علي جان په خپله خوله وویل چې د هندوانو مال نه دروا، نو دلته د تا ابو عبد الله علیه السلام بلای دروغ ګرځېږي چې ټول عمر مو په امامانو پسې دروغ ویلي دي. هغه وایي چې د مال د ناصب سي ده، او څه شي چې دا مال نواصب لري دا وایي حلال دي تاسو ته. ګورئ حلال لک وایي حلال دي درته. هسې وایي د سنیانو مالونه غلا کړی، چورې کړی، او موږ ته په خمس کې راکړي. ودفع الینا الخمس، او موږ ته په خمس کې راکړي. استغفر الله. ښه اوس څه پکې وایي علي جان مهرباني؟ دا ګوتې ته مې یارې وګوري داسې، هرې ته خپله کیمره غټه کړه، دا ګوتې ته مې داسې وګوري. بارک الله فیکم. اوس میک خلاص کړه، اوس جواب ورکړه. میک دې خلاص کړه. اوس علي وویل چې وایي د هندو مال اخیستل جایز نه ده، نو د اهل سنت مال تا ته څنګه حلال ده چې دې اخلي؟ ګوره زه په کتاب خبرې در سره کوم، په کتاب خبرې در سره کوم. مهرباني علي صاحب څنګه چل دی؟ میک دې خلاص کړه. دی اوس فکر کوي په سنیتوب باندې، فکر کوي چې سني سم که نه سم، فکر کوي ورباندې. فکر دی وکړل علي جان؟ کومه کې لاړو؟ او ورځه دا مبارک یې ورته سنیتوب یې ورته مبارک یې ورځه په خیر بلې راپورته کړه، بلې راپورته کړه، مبارک دی ورته، ټول مبارک یې ورکړي، ټول مبارک یې ډېر ورته مبارک. دا داسې ډز دا ګورئ تاسې چې راځئ لږ فکر کوئ چې الحمدلله تاسې یوه د مؤمن مدرسې ته راځئ، د تاسې کتابونه داسې راته معلوم دي، داسې ګوته په ګوته به مو راته ووامه. داسه یو د مو کتاب راته وښیه چې د موږ د کتاب فتوا داسې وي، تا ته د موږ مال، د موږ وینې، د موږ دا هر څه تا ته حلال دي، په هغه اړه فکر نه کوې. اهل سنت والجماعت نه به څوک پټوي، تاسې به یې پټوئ.
خو د عمر او د ابوبکر او د حیدر بچیان ستاسې په اهل بیتو پسې مو داسې دروغ ویلي دي. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر ولله الحمد. د ما دا بله کمره غټه کړي ای عام شی او راسي یو بله خبره در سره وکړم. یو بدر قارسه یو بل درته راپورته کوم بیا غټوم یو بیټ ښه راځه په خیر مهرباني ته درېږه اداره بل ناست دی خو لطفا لږ زه د عفت وساتیه. په علمي مجلس زه نه ستړی کېږم، په علمي خبرو نه ستړی کېږم. یو خبرې ته غوږ اچو یا خبرې ته وخت درکوو، موږ درته وایو میک دې خلاص کړه، خبرې یې وکړه، نو بیا به تاسې خبرې نسئ کولی. لیکن الله دې تاسو ته اجر عظیم در نصیب کړي قدرمن سیه. ښه جان دا څوک دا جان؟ نه دا نو قارسه دا په غلطۍ کې راوختی. دلته یو بل دی، یو درې هغه راخلم دغه یوه دقیقه څه شو ته راسه که نه دوستانو دا سکرین د سره ښه وټکوئ ماشاءالله چې 1 میلیون ته ورسېږي. لږ پاتې ده ماشاءالله، 1.5 لږ پاتې ماشاءالله 1 میلیون ته نور رسېږي. هلې ماشاءالله لطفا ته یې هغه اپشن لږ ځای خالي کړه، اپشن ځای لږ خالي کړئ لطفا چې موږ دا ماشاءالله 1 میلیون ته ورسوئ ماشاءالله. هلې ماشاءالله هلې الله یې تاسو ته جزای خیر درکړي. هلې ماشاءالله زه دا د اپشن جای درته خالي کومه ایسته کومه یې درته دا ملګري یو منټ صبر وکړه. محمد رسول الله. بیٹنه تاسو خپل میک خلاص کړئ. بیٹنه څوک یاست تاسو؟ اشداء علی الكفار. دا څوک ده؟ بیٹنه تاسو خپل میک خلاص کړئ مهرباني. تاسو څوک یاست؟ आवाज مولک په زور کړی لطفا، आवाज مولک په زور کړی. ډیرو ملګرو د غزا دغه کې لک خالی کې چې دا کسان هغه راخلم بل راسي ځای ورته خالی کړي. دوستانو خیر دې ما دا والا کمره غټه کړي، تاسې دې راپورته کوي. زه په دې یو خبره یا د یو کتاب خبره در سره کوم. په دې یو کتاب باندې قاری صاحب زه به درته کیمره خلاصه کړم، خو غټې ته په هغه بل رقم که چې بیا هلته دغه صحیح راځي ورته دقسې. قاری صاحب دغه اپشن ما ته ولې نه راکوي چې دا دې خوا ته غټه که پول غټه سي؟ نو زه څه خبر یم. ښه کله کله له ما نه مرک وي ده. دوستانو عام وشیو لږ انصاف وکړئ. عام وشیو لږ انصاف وکړئ. د الله په خاطر وکړئ، د اهل بیتو په خاطر وکړئ. عام وشیو د چا په خاطر مې وویل؟ د الله په خاطر، د اهل بیتو په خاطر. اهل بیت دا شرح نهج البلاغه د میثم ابن علي د تاسو لوی امام ده، د دې جزء الاول ده. د دې کتاب 100 صفحه ده. زه دا 100 صفحه ورته ولیکم. 100 صفحه د امدی کتاب ده. د دې کتاب 100 صفحه ده. یو دقیقه د دې 5 جلده په بخښنې سره 5 جلده ښه 5 جلده ښه 5 جلد 100 صفحه ده. دې کتاب ته دوستانو وګورئ. بیا داسې ونه وایي هلته کتاب مې درته ښکاره کړل شرح د نهج البلاغي د امام علي علیه السلام چې نهج البلاغه ورته منسوبه ده. د هغه کتاب شرح ده. ګورئ مؤلف ابن میثم البحراني 5 جلده او 100 صفحه ده. مسلمانانو دې کتاب ته وګورئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وکړل وفات شول، نو فاطمه الزهراء رضی الله عنها ابو بکر ته ورغله. فاطمه الزهراء رضی الله عنها ابو بکر ته لاړه، د میراث په اړه باندې غوښتنه ترېنه وکړه. نو
دی ابو بکر رضی الله دا د کتاب وایي. ګورئ دا کتاب اهل سنت والجماعت حجت نه ده، حجت دوی ته ده، الزام ده د دوی لپاره، دا الزامي سوال ده له دوی نه. بالکل. نو فاطمه رضی الله عنها او د ابو بکر رضی الله عنه په منځ کې مخالفت راغلل په میراث باندې. نو فاطمه رضی الله عنها ویل چې زه به له ابو بکر سره خبرې نه کوم. دا خبرې ابو بکر واورېدلې رضی الله عنه. دا چې کله ابو بکر واورېدلې دې ځای ته وګورئ، انه لما سمع كلامها، کله چې ابو بکر رضی الله عنه دی فاطمه رضی الله عنها خبرې واورېدلې، نو دی الله حمد و ثنا یې ویله، ثم قال، بیا یې وروسته وویل یا خیر النساء، ای د ښځو بهترینې ښځې، یعنې په ښځو کې بهتر، دا د تا کتاب د اعامه شیه، راسه د فاطمة الزهرا خبرې او د ابو بکر خبرې واوره. څه ورته وایي؟ یا خیر النساء و ابنته خیر الآباء، او د بهترونو په پلرونو کې د بهترین پلار لورې، د ما د قسم په الله وي چې ما له تا سره کومه شخصي مخالفت نه درلودل، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو په امر باندې عمل کړی ده. اما بعد دغه ځای ته دا خبرې ورته وکړې، فقد دفعت آل رسول الله صلی الله علیه وسلم، فإني دغه ځای ته تاسو وګورئ مهمه خبره دلته، فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول يا معشر الأنبياء إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا لا دارا ولكننا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة. وما لنبي قولي دا دي تا كتاب دي تا په کتاب کې دا روایت راغلی، نبی علیه الصلاة والسلام وای راته ویل دي تا په کتاب کې دا روایت له ابو بکر نه راغلی. وای نبی علیه السلام ویل چې موږ انبیاو ټولې دا نه ذهب په میراث پرېږدو، نه سره زر، نه سپین زر، نه ځمکه، نه عقار، نه کور، لیکن موږ چې په میراث پرېږدو هغه ایمان او حکمت ده او هغه علم او سنت ده. او ما وای دی نبی علیه السلام په دغه امر باندې وای عمل کړی ده، چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته دا امر کړی. فقالت، دې ځای ته اوس وګورئ عائشه فاطمة الزهرا اوس ورته وایي، فقالت فاطمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله قد وهبها لي، يعني نبي عليه السلام ته دا په گیفت کې را کړی، دا باغ فدک د ځمکه نه و، دا باغ دا وای ما ته په گیفت کې را کړی. قال ابو بکر طويل فمن يشهد بذلك، فجاء علي بن ابي طالب وام ايمن فشهدا لها بذلك، فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهد ان رسول الله صلى الله عليه واله يقسمها. نو علي رضي الله راغلل، ام ايمن راغلل، ابو عمر راغلل او عبد الرحمن ابن عوف راغلل، دوی شاهدي ورکړله چې نبی عليه السلام به په خپل اهل بیتو دا تقسیمول، يقسمها، نبی عليه السلام به دا تقسیمول. فقال ابو بكر، وسورته وګوري، ابو بكر صدقت يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق علي وصدقت ام ايمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن، تاسو ټول رښتیا وایاست. ای دی رسول الله لوري تم رښتیا وایې، ای علي تم رښتیا وایې، ای عمر تم رښتیا وایې، ای عبد الرحمن تم رښتیا وایې، رضوان الله عليهم اجمعين. وسورته ګوره، وذلك ان لك ما لابيك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ من فدك قوتك ويقسم الباقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي باغي فدك نتاتا اغا روزمره خوراک او چیکاکه مصرف بيدر کول او نور باقي به تقسيمول فلار دي الله کی ولكي على الله ان اصنع بها كما كان يصنع. دي ما دي بو الله قسم يزبي داسي تاتا در تقسيمه وما در كوما لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدر تقسيمه ولو در كوما. الله أكبر والله. دي دست وقوري اعام وشيوه فرضيت بذلك، دي دست وقوري فرضيت بذلك فاطمة رضي الله عنها لأبو بكر رازي سوله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
فرضيت بذلك واخذت العهد عليه به او په دې باندې عهد واخیستل او ابو بکر سره عهد وکړ. الله اکبر. تاسې خو وایئ چې فاطمه خپه مړه سوله ابو بکر او د تا کتاب کې دې زنادقه او اغاګانو دا دین درنه پټ کړی ده. دا د تا کتاب د تا امام وایي فرضیات بذلک او فاطمه رضی الله عنها راضي سوله او ابو بکر دا تعهد ورسره وکړل. او اهل سنت والجماعت څه وایي د مو کتابونه ورسوي ګوریا په اهل بیتو چې ابو بکر څومره مصرف کړی ده په خدای قسم چې لس واري سل واري تر باغي فدک زیات ول تر میراث د نبی علیه السلام زیات ول. الله اکبر الله اکبر. راس دا د کتاب دا د تا خوشحالي د فاطمه اعام شي اوس لږ انصاف وکړي. تاسې که انصاف پیژنئ او په انصاف راضي کیږي دا کوم کتاب ده؟ دا کتاب شرح د نهج البلاغه ده 5 جلد 100 صفحه ده د یوسف البحراني د ابن میثم معتبر امام ملا مو ده په مذهب کې. اوس نه پوهېږم دا لایف چې دا اسکرین ښکاره سي بیخي قصه یې خرابه سي. الله اعلم چې د دې مشکل څه شی ده. قاری چې محترم دی دا سکرین نه قبلې که دغه وجه ده ملګري ویدي دي نه بلکل ویدي ملګري ویدي. ښه دا خو دې اوله خبره. آیا انصاف په چا کیسه چې هغه ووایي اوس چې دا د ما کتاب خو داسې رښتیا وایي اعام وشی اوس د پردې شاته راته ګوریا دا د تا کتاب ده د کتاب د امام علي علیه السلام ته کوم کتاب منسوب د نهج البلاغه د هغه روایت ده د هغه شرح ده او بیا دلته تاسې وګورئ د ابو بکر او د فاطمه الزهرا رضی الله عنها په منځ کې څه کومې خبرې سوي دي او تا د تا کتاب وایي د ما کتاب هم نه ده. اوس تا به ویل چې دا خو تا کتاب ده زه یې نه منم او د ما کتاب تا ته حجت هم نه ده لیکن خپل کتاب خو به د حجت وي درته خپل کتاب خو به د حجت وي چې دا ټول عمر د تا ملایانو تا ته ویلي دي چې الی د ابو بکر داسې ظلم کړی د له فاطمې سره میراث یې ځینې اخیستلی ده او پلانی کارې کړی او پلانی کارې کړی. اوس وګور فاطمه جنې راضي ده فاطمه علیه السلام جنې خوشحاله ده خو په نن زمانه کې د ټاس پیداوار ورباندې لعنت وایي العیاذ بالله. ولی راس جواب استه در سره د دې کتاب جواب استه در سره د خپل کتاب د خپل روایت دی او بیا هغه پرون چې یو کس راغلی و چې وایي انبیا میراث پرېږدي قرآن وایي. اوس فاطمه رضی الله عنها خو وایي دا د نبي علیه السلام میراث نه و دا یې وایي ماته قد وهبها لي یعنی په ګفټ کې راکړی و په هدیه کې راکړی نو هدیه کې خو قرآن ته میراث قرآن کې خو میراث راغلی هدیه خو نه ده راغلی د الله بندګانو خو هغه لاړل هغه یا عبدالله هغه دلته د علي په نامه چې کوم کس و دا ډېر لوی سړی سو په 2-3 ورځې مناظره کې ډېر وایي قاري صاحب د اوس دماغ خپرونې ته راسي راځه راپورته څه اله بیا وروسته نورې خبرې درته کوم په دې نورو خبرو پسې ګرځېږو راګرځېږو 2 سوالونه بیا یادونه درته کومه 2 سوالونه هغه 2 سوالونه دا دي آیا په ټول عمر ابو بکر رضی الله عنه عمر او عثمان علي رضی الله عنه باندې رد کړی د سې تاسې امامت زه نه منم یو دلیل خپلو کتابونو په صحیح سند سره چې علي رضی الله عنه ورته چې ای ابو بکر ته غاصب ای عمر ته غاصب او بل ځای عجیبه خبره درته وکړم ما یو سوال کړی و هغه علي نه وایي زه سبا د دې جواب درته راوړم پسې ورک سو زه د 1 دقیقې دپاره دا سوال له دوی سره منم د 1 دقیقې دپاره هغه ده چې ابو بکر رضی الله عنه دا ځمکه دا باغ غصب کړل له چا نه له فاطمې رضی الله عنها نه له چا نه له فاطمې رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله تعالی دا یې غصب کړل که علي رضی الله عنه خلیفه سوی که نه د خلیفه سوی خلیفه سوی 15 کاله خلافت کړی علي رضی الله عنه دا ځمکه بیا د فاطمې رضی الله عنها اولاد ته ورکړه که یې ورنه کړه راوي ګرځوله که یې راونه ګرځوله نه دی ورکړی راوي ګرځول نو خو علي رضی الله عنه له ابو بکر سره شریک و په دې غصب کې بالکل دا هغه جرمنی ډز ده دا هغه جرمنی ډز ده که ابو بکر ته غاصب وایي خو علي رضی الله عنه په دې غصب کې لکه چې پټې دغه ورسره کړی و موافقه ورسره کړې وه چې ای ابو بکر راځه
لیک ته واخله لیک به بیا زه واخلم راځه ها نعوذ بالله. دا کار یې لپسې کړی و که یې نه و کړی نه وکړه. نو سینې و کړی بیا یې ولې را واپس نه کړله هغه خو ورته معاف کړی وای. استغفر الله. یو داسې ویډیو ورانغه خو وتښتېد خو به همدغه جواب ونه تښتېدی تر نن پورې بیا ورک سو. اوس ګوري اسانه سوال د ای عامو شی و تاسې وایئ چې ابوبکر حالان کې دي تاسې دي ویلو خپل کتابونه خلاف دي د ټول مذهب مو خپل کتابونه خلاف دي اوس کتاب دی وایي چې فرضیت بذلك فاطمه رضی الله عنها راضي سوله ابوبکر یا ابوبکر په فیصله باندې راضي سوله خوشحاله سوله ښه اوس تاسې ته ټول عمر ویلی سوي دي چې د فاطمې رضی الله عنها مال میراث دا ابوبکر غصب کړی دی موږ جدلا در سره منو د یوې دقیقې دپاره څه شی جدلا سره منو اوس ابوبکر غصب کړی دی دې مالکانه ابوبکر وفات شول عمر راغلل عمر نه کړل عمر هم غصب کړی رضوان الله علیهم اجمعین همدغه شان فاطمة زهرا رضی الله عنها ته عثمان ذی النورین هم ورنه کړل هغه هم غصب کړی ښه علي رضی الله عنه چې راغلل هغه ولې ورنه کړل که یې ورکړی وي دلیل راکړه که یې نه وي ورکړی نو خو علي رضی الله هم غصب کړی ده بالکل. آیا ته چې د ابوبکر توهین او سپکاوی کوې بیا به د عالم دلته کوې که بیا نه کوې کوي د کاري صاحب په هغه ولاکه او که ته وایې چې ابوبکر ته غصب کېدل ناروا او علي ته غصب کېدل روا و په دې دلیل راکړه یعنی چې علي غصب کړل پروا نه کوي خو چې ابوبکر غصب کړی و دا ناروا کاری کړی ده په سوال باندې پوه نه سوالسته بالکل په قاری صاحب بالکل په سوال پوه نه سوالسته اسانه سوال اوس د موږ اهل سنت والجماعت خو په دې اتفاق ده چې انبیا میراث نه پرېږدي د تا کتابونه م وایي اوس ابوبکر د اهل سنت والجماعت په مسلک کې فاطمه رضی الله عنها راضي کړې ده خوشحاله کړې ده او د دوی په منځ کې هېڅ مشکل نه و چې د تا کتاب نه مې بار بار دا روایتونه درته پیش کړي اوس ته وایې چې ابوبکر غصب کړی ده آیا علي دا ځمکه را واپس کړ رضی الله عنه حسن را واپس کړ که را واپس نه کړ حسن خو د شپږو میاشتو خلیفه جوړ شوی او که مو جواب دا وي چې نه علي او حسن رضوان الله علیهم اجمعین دا له ابوبکر سره لکه چې شریک ول په دې ځمکه غصب کی بل جواب در پاتې نه ده بل جواب لري نه کېدای چې ابوبکر رضی الله عنه سره علي حیدر رضی الله عنه پټه اتفاقیه کړې وي سره زه دا به مو تاسو سره تقسیم کو نیمه یې کړو نه ډیلینګ یې کړې راځئ په خیر زر کوئ چې بیا وروسته د ما بعضې خپرونې خبرې پاتې دي چې هغه ډېرې مهمې دي